افغان فلم له شپږ میاشتې وروسته فعالیت بیا پیل کړ. سلامونه، د اریانا پلس قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایه. د افغانستان د فلم جوړولو ملي ادارې افغان فلم له شپږ میاشتې ځنډ وروسته پرون یکشنبې د طالبانو د اسلامي امارت په چوکاټ کې کار پیل کړ. دې ادارې د سالنګ د لویې لارې او د کمپنۍ د پول په اړه دوه مستند فلمونه وښودل. د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله افغان وایي چې د افغانستان د شل کلنۍ جګړې په اړه هم یو مستند جوړ کړی چې په هغه کې د ده په وینا د افغانستان یو تاریخ نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله افغان زیاته کړه سینما د ټولنې په هره برخه کې اغیزه لري. په تیره بیا پروهي موږ غواړو چې پر فلمونو او سریالونو کار وکړو، ښځې به هم راسره په کار کې برخه واخلي. د همداراز ویل د افغان فلم کارکوونکي وکړای شول چې په کومو وسایلو دوه فلمونه جوړ کړي. د مولوي افغان دا څرګندونې ډېر امید بخښونکي دي او ښایي چې طالبان له تیرو تجربو زده کړه کړې وي او په ځان کې تغییر راوستی وي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د واک ترلاسه کولو وروسته تلویزیونونه، فلمونه او عکسونه ناروا بلل او له منځه یې وړل. په همدې حال د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال عتیق الله عزیزي ویلي چې رسنۍ او سینما د اسلامي پوځ په جوړولو کې مهم رول لري. موږ افغان فلم فعال ساتو او د شل کلنې سختۍ او ورانۍ د هغو کسانو په اړه چې له افغانستانه ووتل او نړۍ ته یې ناوړه تصویر پرېښود فلم جوړوو چې موږ دوی ته وایو چې خپل کار ته دوام ورکوو. عزیزي د افغان فلم چارې وستایلې او غوښتنه یې ترې وکړه چې له افغاني کلتور سره سم فلمونه چې خلکو ته مثبت پیغام ولېږدوي جوړ یې کړي. د طالبان د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د نشریاتو مرستیال او د امارت د ویاندوی ذبیح الله مجاهد وویل د جهاد په لړ کې موږ د دوو قوتونو کار واخیست، یو پوځي ځواک او بل د ویډیوګانو چې موږ ته یې د سینما اهمیت راوښود. مجاهد زیاته کړه د ځوانانو هڅول د هیواد پرمختګ، آبادۍ، اسلامي ارشاداتو او نور هغو برخو کې چې په هیواد کې ورته اړتیا ده ډېرو فلمونو جوړولو ته اړتیا لیدل کیږي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو ویډیو خوښ سوې حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.